د کابل نړیوال هوایي ډګر ته د سرحدي پولیسو له راستنېدو وروسته ښځینه پلټونکي هم خپلو دندو ته بیرته راغلي او دندې مخته وړي. فارن پالیسي په تازه خپره کړې مقاله کې ویلي چې واک ته د طالبانو تر رسېدو وروسته پاکستان ډېر ورخطا کړی او حکومت یې په لوړه کچه له ستر تهدید سره مخ دی. نیوزیلینډ له افغانستان سره د 3 میلیونو ډالرو بشري مرستو اعلان کړی. مسؤلین وایي د حیرتان او حقیني بندرونو له لارې د تیلو او ګازو واردات پیل شوي دي. بلخ کې د طالبانو مسؤلین وایي چې تېره شپه د طالبانو او انسان تښتونکو ترمنځ نښته کې 2 انسان تښتونکي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د بغلان د خټکو او هندواڼو سکني حاصلات ډیر شوي. د پښتون غږ درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. ستاسې پام راوړم د دې ساعت تازه، مهم او عاجلو خبرونو ته. هیله ده تر پای وګورئ. د کابل نړیوال هوایي ډګر ته د سرحدي ساتونکو وروسته ښځینه پلټونکي هم بېرته خپلو دندو ته راګرځېدلي او کار یې پیل کړی دی. د هغه داسې حاصل چې تېره ورځ لازم ویلي وو تر څو چې د تېر حکومت ملي ځواکونه او کارکوونکي حکومت ته راونه ګرځي، حکومت به مو همداسې نیمګړی پاتې وي. د فارن پالیسي په تازه خپره کړې مقاله کې ویلي چې واک ته د طالبانو تر رسېدو وروسته پاکستان ډېر ورخطا کړی او حکومت یې په لوی تهدید سره مخ شوی دی. فارن پالیسي وایي لوی افراطي ګروپونه د افغانستان وروستي حالات څخه په تقلید همدې هڅه کې دي چې ژر پاکستاني حکومت نسکور او ځای رښتینی اسلامي حکومت ونیسي. نیوزیلینډ له افغانستان سره د 3 میلیونو ډالرو بشري مرستې اعلان کړې ده. د راپورونو له مخې د نیوزیلینډ د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په افغانستان کې ویزه شوي کورنیو له سختو ستونزو سره مخ دي. نو له همدې امله دوی لا په دغه هیواد سره 3 میلیونه اضافي بشر دوستانه مرستې اعلانوي. د نیوزیلینډ د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښمن دي. نو له همدې امله له نورو هیوادونو او مرستندویو بنسټونو هم غواړي چې خپلې بشري مرستې ډېرې کړي او اړ خلک له ناورین څخه وژغوري. او په یو بل خبر کې واورئ چې مسؤلین وایي د حیرتان او حقیني بندرونو له لارې د تیلو او ګازو واردات پیل شوي دي. د بلخ د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې د حیرتان او حقیني بندرونو له لارې د لومړنیو سون توکو واردات پیل شوي دي، خو بانکي محدودیتونو له کبله سوداګر خپل وخت د پیر لپاره پیسې لیږدولی نشي. په بلخ ولایت کې د طالبانو مسؤلین وایي چې تېره شپه د طالبانو او انسان تښتونکو ترمنځ نښته کې 2 انسان تښتونکي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دوی په خبره په دې نښته کې یو طالب هم ټپي شوی دی. او په وروستي خبر کې واورئ چې د بغلان د خټکیو او هندواڼو سکني حاصلات ډېر شوي دي. د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې د بغلان ولایت د هندواڼو او خټکیو سکني حاصلات 150,000 او 400 میټریک ټنه اټکل شوی دی. سږکال د بغلان ولایت په 7,680 هکټاره ځمکه کې هندواڼې او خټکي کرل شوي وو چې د دغو کروندو حاصلات 150,000 او 990 ټنو ته رسیږي. د پښتون غږ درنو لیدونکو دا و د دې ساعت مهم او لنډ خبرونه. د همداسې نورو مطالبو لپاره پښتون غږ یوټیوب چینل حتمی سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. له ملتیا مو مننه.